اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو مینوالو ډیر ډیر سلامونه احترامات نیکی پیرزونې سپېڅلې هیلې مو ومنئ. مینوالو دا وخت موږ په شموزو په سیمه ګمبدونو کې ولاړ یو او تاسو سره مخاطب یو. مینوالو ګمبدونه هغه سیمه ده چېرته چې د تیر دور هغه ګمبدونه چې د هغې باقیات هغه موږ ته په نظر راځي دلته موجود دي. چونکې سوات په خصوصي توګه او ورسره د که وګورو په پښتونخوا کې د ملکنډ نه را په دې خوا بلکې په پوره پښتونخوا کې د ګنداره ریژن دې ته ویلی کېږي چې دلته د تیر دورونو ثقافتونه دودونه او دستورونه په دې خاوره باندې وخت په وخت تیر شوي دي. مختلف قومونه راغلي او هغه بیا د دې ځینه چې دی هغه تللي دي او نور قومونه راغلي دي. د هندوانو د وخت هغه زړې لویې لویې ودانۍ د سوات په یوه سیمه کې نه بلکې د سوات په مختلفو سیمو کې په بېلابېلو سیمو کې چې دی هغه شتون لري. د هغې یو برخه چې ده هغه دلته تاسو ته په نظر راځي. که تاسو وګورئ نو دا د هغه دور عکاسي کوي او د هغه دور د فن تعمیر او د هغه دور د نقش و نگار چې دی هغه د دې نه په ظاهره ښکاره دی. که موږ وګورو نو څومره چې ودانۍ کېږي په دې دور کې هغه که هر څومره د نوي دور د تقاضو سره سمې ودانۍ کېږي ولې په کومه نقشه او په کوم رنګ چې دا ودانۍ شوي دي او دا د سوونو کلونو د دې تاریخ دی نو دا ودانۍ چې دي د دې په رنګ د دې په مثل باندې ودانۍ نشي کېدی. حالانکې په هغه دور کې دومره ترقي هم نه وه او دومره د تعمیر لپاره دومره څیزونه موجود هم نه وو. ولې که بیا موږ هم وګورو نو دا ګمبدونه چې په کوم ګولایي کې یا په کوم کرب شکل کې چې دا جوړ شوي دي نو دا یقینا چې دې ته د دې دور فنکاران د دې دور د فن تعمیر ماهران چې دي هغه ورته یقینا چې هغه به ګوته پخلوي. د هغې یوه وجه دا ده چې دا صرف د ګټو نه او د دومره وړو وړو ګیټو نه په کم انداز باندې دا دیوالونه جوړ کړی شوي دي. په کم انداز باندې بیا د دې دا هواري راغله او که تاسو وګورئ نو دا داسې قد په قد جوړ شوي دي. یو قد په هغې له پاسه بل قد او دا چې په کوم وخت کې بالکل تازه و نو یقینا چې دې ته به خلک ګوته پخولو ځکه چې په سوونو کلونو تېرېدو باوجود دا اوس هم په دې شکل باندې موجود دي چې دا وړې وړې ګیټۍ هغې راټولې کړي دي او دا چې دی دا کلاګانې دې جوړې کړي دي. دا یو لویه کلا وه د خپل وخت او د دې که موږ وګورو د دې غره په لمن کې نو د کیمرې په وروستو په شا باندې هم یو لوی کلاګان ګمبدونه موجود دي او هم د دې وجې نه د دې ګمبدونو د وجې نه د دې ځای نوم هم ګمبدونه چې دی هغه ایښودلی شوی دی. السلام علیکم. څنګه نشته تاسو بار مننه زړه د کومې نه مننه خو ستاسو تاسو سوات ته راغلی موږ د خدمت مقرره کړه د خپلې خاورې سره ستاسو د دې کچه مینې هغه ثبوتونه هغه دا مشماره کې دي. تاسو خاص کر د خپلې خاورې هغه ثبوتونه چې کومې دي نه هغه هر ځای ته ځان د یو تږي ورسوو نو هغه دلته کې هم دا ستاسو همت و چې زه هم د ځان سره راغلم راغلم او زموږ دا کومه قومي اساسات چې ده او دا موږ ته د ډېر ماضي کوم داستان چې بیانوي هغه موږ ساکنینو سره هم شریکه کړه موږ ته خوندونه واخیسته. اوس په دې کې بهرحال دا ډېره لویه وسیع قلعه ده ډېر لوی حکومتونه دي دا اوس همدا ایریا ده خو صرف ما ته دا په دې خبره افسوس دی چې د دې کومه محکمه چې ده لکه زما په خیال باندې هغه په دې باندې توجه رقم ورکول چې چې لپاره خو دا دغسې پاتې شي ممکن نه ده چې دا قایم شي دا به کېدی شي دغه شي. شاه صاحب چونکې دا خو تاسو ته د دې ډېر ښه معلومات دي که لږ راته ووایئ چې یاره دا کوم ګمبدونه چې دي دا سیمه هم د ګمبدونو په نوم باندې یادېږي څه ګڼئ چې دا یقینا چې زموږ یو قومي اساسه ده خو د دې فن تعمیر په حوالې سره به څه وایئ چې د اوسني دور د فن تعمیر په مقابله کې د دې د فن تعمیر چې دی په دې حوالې سره به زموږ کتونکو ته زموږ مینوالو ته به څه وایئ؟ یاره چې د هغې خو دا د سامعینو د مخې د مینوالو د مخې ده د دې کوم تعمیر چې په کوم ډول شوی دی په کوم ډیزاین شوی دی د کوم میټیریل نه شوی دی او د هغې د کلکوالي مضبوطوالي او د هغې د پختګۍ دا ثبوت دی چې دا د زرګاو د کلونو د سوونو کلونو راشه سړه باندې لیکل وشو هغه
زمونږ اوسنۍ آبادۍ زه به تا ووایم چې ټیک ده هغه شوق موق هغه عریضي دغه باندې هغه وي خو په څه لږه موده کې هغه آبادي زموږ ختمه شي نو زه به دا ووایم چې د دې نه پته لګي د دغې خلکو د جاه و جلال د دغې خلکو د هغې وخت د ثقافت او د هغوی دغې وخت یو بل سره د کمپیټیشن د هغې حکمرانۍ چې دا ډېر یو مضبوط او باهمته او ډېر د لوړو ارادو خاوندان خو په دې شعر به زه اکتفا وکړم چې نه به دوران په دې جهان وي جاویدان د هېڅ چا نه به پوره شي پکې ټول د زړه ارمان د هېڅ چا نو که چېرې فرض کړو دغه ارمانونه پوره کېدی هم د دې خلکو پوره شوي په دنیا لیکن دنیا حقیقت ته فاني ده خو دا موږ ته یو قصه بیانوي دا موږ ته یو میسج راکوي زموږ دپاره یو سبق دی چې که انسان په دنیا هر څو موجود شي که هغه فرعون شي دا نمرود شي که هغه دارا سکندر شي هر یو ته قتل شي خو د هغه زوال یقیني دی خو د دې نه موږ لا ډېرې لویې قصې هغه مخې ته راځي او د اخر موږ په هر اړخ د ملک سره د محبت د قوم سره محبت د دنیا د عریضي ژوند چې موږ د یو بل سره کوم مشغول یو او په شپاره کې اخته یو د هغې نه د یو بل سره د محبت شروع کېدو د نفرت آغاز کولو دا زموږ سره هغه زنده کیسې لکه موجوده پرتې دي په دې شکل کې چې موږ داسې یو تاریخ رقم کړو چې روان اقوام که زموږ په تعمیراتو باندې فخر ونه کړي خو چې زموږ په انسانیت باندې هغه ضرور فخر وکړي. ډېره مننه شاه صاحب یو جهان مننه. مینوالو دا یو کرب دی څلور طرفه دا یو ګول ځای او بیا د داسې غر په سر باندې دا په کوم انداز باندې جوړ شوی دی په دې هیله دا ویډیو جوړه کړه په دې هیله تاسو ته وښودله چې تاسو د سوات د دغه تاریخ نه خبر شئ او د دې تاریخي ځایونو نه خوند واخلئ یقینا چې دا ستاینې وړ دي او د هغه دور د فن تعمیر یو ډېر ښایسته او یو حسین نمونه ده چې دا زموږ د تاریخ برخه ده دا زموږ د هغه دور موږ ته یادوي او هغه دور موږ ته په ګوته کوي کوم چې زموږ په ماضی کې زموږ په تېر وخت کې تېر شوی دی دغسې نور ځایونه به هم ګورو هغه به ستاسو سره شریکوو د کیمرې په سترګه هغه به تاسو وینئ او د هغې نه به تاسو خوند اخلئ د هغې پورې ستاسو نه اجازت غواړم خپل کوربه حبیب الله همدرد ته اجازت ورکوئ.